ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملاحبت الله او د اسلامي امارت د نورو چارواکو ملاتړ ته په نامستقیم ډول راودانګل او یو بل مهم خبر هم وړاندې کیږي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د راپورونو پر بنسټ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جرمونو نړیوالې محکمې پر څارنوال کریم خان بندیزونه لګولي دي. رویټرز ویلي چې سپینې ماڼۍ دا بندیزونه منلي دي. د راپور پر بنسټ پر کریم خان د سپینې ماڼۍ له لوري د یون او شتمنۍ د کنګلېدو بندیزونه لګول شوي دي. پر نوموړي څارنوال وروسته له هغې دا بندیزونه لګول کیږي چې د امریکا ولسمشر تیره اونۍ پر جرمونو نړیوالې محکمې او کارمانانو یې د یون او پانګې کنګلېدو بندیزونه ولګول. کریم خان د تیر جنوري میاشتې په پای کې د اسلامي امارت د مشر ملاحبت الله او د سترې محکمې د مشر ملا عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم هم کړی و. پر کریم خان دا بندیزونه وروسته له هغې لګول کیږي چې ټرمپ ویلي یا د محکمې د اسرائیلو پر لومړي وزیر تورونه لګولي او د نیولو د حکم خپرولو سربیره د جنگي جرمونو قضیې څیړي. کریم خان د بریتانیا وګړی دی چې په 2021 زیږدیز کال کې د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال په توګه د 9 کلونو لپاره وټاکل شو. یا د محکمه د فلسطین او اسرائیلو د جګړې جنگي جرمونو قضیو سربیره د اوکراین، افغانستان، سوریې او یو شمېر نورو هیوادونو اړوند قضیې څیړي. دویم خبر، له افغانستان سره د امریکا د مرستو بندیدو له وجې د ناروې د کډوالو ټولنې NRC په یوه خبرپاڼه کې لیکلي دوی په افغانستان کې خپل فعالیت بندوي. د کډوالو ټولنې همدارس په 10 نورو هیوادونو کې هم د بودیجې د نشټوالي له وجې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دوی ویلي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د انسان ژغورونکو مرستو د معافیت هرکلی کوي، خو دوی ترې نشي برخمنېدای، نو ځکه خپل کارونه بندوي. زاویې رسنۍ تېره شپه یو خبر خپور کړ چې د کډوالو نړیوالې ټولنې هم د بودیجې د لږوالي له وجې خپل تشکیلات او تنخواوې 50% رالږ کړل. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.